خدای دې نیازکه ورک کار ست دې رانه خطا کړه چې قریشي صاحب چې دا کمې غزلې د اسمار دا په دې ترنم کې وي که نه نیازکه او والله په سر زور دی دی زما غزلې ویلې وي نو قسم دی چې به مې وله لنګه بیزه په انعام کې ورکړې وه خپلې بېوسۍ باندې ارمان ناشي او د درمانه کور کې چې زما د واده ذکر وشي زمونږ په چم کې یو جینۍ باندې پیریان ناشي حکیم سید او تر راځي خو لغونته کې تاڼې ورته ووښئ ډېر لرې نه راغلی دی ښه دی به راته یو څو لطیفې هم وکړي او بیا به ورته شعرونه ووایي او تر وای طارق مشال لړ وای ما ته چا شعرونه وي او ډېر د لرې نه راغلی دی بل دلته کې ما یو نوم اغسته و یا به راته وایې د ممتاز صاحب دغه یو شعر درته ډالی چې زار دی د نامې شمه حسین پکې راځي ځان درپسې ټولو ماتمونو کې وخم ته خو سسرینګټ او روپۍ نه یې زما ورکه تا پسې هم ګوتې په جیبونو کې وخم په دغه شعر باندې ډاکټر محمد حکیم سید او تر صاحب ته خواسته چې راشي او تاسو سره خپلې لطیفې او شعرونه شریک کړي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم حاضرین مجلس ته ډېره مینه احترامات ریپلیوال ته په پروګرام باندې او د کتاب په مخکتنه باندې ډېر مبارکباد او لکه ته جي صاحب ته په دې دومره ښکلي پروګرام را جوړېدو خو زه خو دا ریال یم چې د ثوابۍ دا خلک ټیک ته یخني خو به یي خو دومره یخني خو نه ده چې دا دوی څومره یخ دي که نه لږ خو خامخا لاس پیړه کوئ او دغه چې دا قریشي صاحب چې دا کمې غزلې د اسمار دا په دې ترنم کې وي که نه نیازکه او والله په سر زور دی دی زما غزلې ویلې وي نو قسم دی چې به مې وله لنګه بیزه په انعام کې ورکړې وه وای ورېده خو هغه اسمار خو مثال هغه دی یو سړي چېرته وي د شپې وکروي غل راغلی و نو یې ښځې ورته یې سړیه پاسه غل دی سړیه پاسه غل دی ښځې په دې کور کې موږ د ورځې څه نه مومو دی او پکې د شپې څه ومومي که نه د اسمار د بچا خبره چې دله کار وکړي نو څه به تې ونه مومي نو په غزلو به تې څه ومومي وانې ورېدم لطیفې را باندې بس دی نورې مه کوئ بیا به دغه واله او بله خبره دا نیازکه چې درمان ته مې خیال دی چې ده په دې پروګرام کې دومره ستړې وکړه که نه چې دی خو په نورو پروګرامونو کې که څو خواته مچې وچیچو نو په ایمان کې دی وله دم وي وا دی ورې دومره تیار ناست دی او نن یې ډېره ستړې وکړه نو ډېره یو جهان مننه درمان ته وایم او بس دغه څو شعرونه به ووایم چې هر سړی مالدارو له پخه راځي هر سړی مالدارو له پخه راځي او څوک زموږ د خوارو په کار نه راځي او کله کله خیال په دیره کوئ دلته به د ټولو ګورې شپه راځي کله کله خیال په دیره کوئ دلته به د ټولو ګورې شپه راځي او ځکه مې اوتره لار ته وکتل غوږ کې مې چوي چې هغه راځي او د پینډۍ په دې شعرونو پسې هغه دغه یو ځای کې هغه لږ چې سات په سات دا قریشي ورته ویلي خو یاره انقلابي شعر نه ووایه انقلابي نه بل اوس درمان نیازکه ما ته هغه یو لږ چې کوي د پینډۍ هغه انقلابي شعر نه ووایه نو مې خوښ هغه انقلابي نه دي او بله خبره ده چې امین فطرت رو سټیج ته راپاڅېده نو خدای د امیر بېقرار په ژبه چاړه کې تاسو امین ووایه ده وی دا شاعر ملګری د پنجاب نه راغلی نو ما وایي که د رښتیا د پنجاب نه څوک راغلی چې بیا ورته خیال وکړه فاروق فطرت د فطرتو سره دی سړیه دغه د پینډۍ دا شعرونه بخیر دی وروستو ووایم مخکې به دا سم شعرونه ووایم چې ځکه د دنیا نظر کې مړو نو ځکه د دنیا نظر کې مړو نو مونږ غریبانان د چا د سیو نو سا خو رانه ستا غمونه ایستې ده اوسې په نامه د ژوندانیو نو
او څه به درته غټې غټې وایو خو نه یو ستا د سترګو د زور نه یو نو څوک چې راته ووایي چې څنګه یې وایو د ناکامه چې بس ښه نو څوک چې راته ووایي چې څنګه یې وایو د ناکامه چې بس ښه نو خیر دی کوتره هر چا هیر کړلو ستا په غزلونو کې چې شته نو او دغه څو شعرونه نور هم چې ډېره مې وکړه بس دی نوره ګزاره نه راځي ماله د سوال او منتونو یارانه نه راځي او د وخت څپېړو په دې راز د کامیابۍ خبر کړم ځان ته به ځان وای ګنې څوک ته چا پخه نه راځي د وخت څپېړو په دې راز د کامیابۍ خبر کړم ځان ته به ځان وای ګنې څوک ته چا پخه نه راځي او درمانه تاسو چې ښه تاسو یار د هوا روح ته ګورئ تاسو چې ښه تاسو یار د هوا روح ته ګورئ مونږ چې خراب یو مونږ له دغه کلیه نه راځي دا د ده سره سمې خوري که نه چې درمانه چې تاسو چې ښه تاسو یار د هوا روح ته ګورئ مونږ چې خراب یو مونږ له دغه کلیه نه راځي او دغه څو شعرونه نور هم چې ژوند تېروو انور مانیروال صاحب دا تاسو ته سپیشل او لیاقت حاجي صاحب ته چې ژوند تېروو خو د ژوند چل او هنر نه پیژنو لار لنډوو خو د پل ځای او کمر نه پیژنو او په بینا سترګو چې ماښام او سحر نه پیژنو رڼا خو ځکه د سپوږمۍ او د نور نه پیژنو او بس خو چې هر چا استعمال کړو د جهاد په نامه میس کې کیسه ګورې د خیر او د شر نه پیژنو او مونږ پښتانه به یو تر هغې در په در او تره مونږ چې تر کومې خپل کاروان او رهبر نه پیژنو او دغه څو شعرونه نور هم په پښتنه مینه باندې دلته یو څو نوجوانانو راته خپل نومونه راواغستل نو که هغه نه یادوم جوبیان تړلی شر دی چې نحال مومن وروره پینډۍ ده وام هغه چې میوې خو بیا خلک پاسي ورکړه د پینډۍ دی ته دوی ناست دي دغه نحال مومن نوجوان و خلیل الله وروره او مبصر احمد او یو نومان خان طارق ماشاءالله ته نه دي وایي دوی ته دغه څو شعرونه ډالۍ په پښتنه مینه باندې چې غټ ظلم به صرف په خپل زړه وکړو او مونږ که خفه شو ستا به څه وکړو او دغه یو تکلیف را باندې تیر شي چې ستا په تمه لارو ته کاته وکړو بس د پینډۍ په دې به ورشم بس کومه چې ډېره مې وکړه بس ته نوره ګزاره نه راځي ماله د سوال او منتونو یارانه نه راځي نه بس د پینډۍ د صحیح شعر دی خدای دې نیازه که ورک کار سته دې رانه خطا کړه چې هسې د ښکلو سره ګرانه یارانه نه کېده هسې د ښکلو سره ګرانه یارانه نه کېده او په ملایانو مټایانو که خرچه نه کېده او که زه د ټریفیک انچارج وې یا څه لوی افسر وې نو په موټروې به هم په یو ښکلي پرچه نه کېده هیڅ هم د ارامیتوب شعر ته ریډي ناستې چې که زه د ټریفیک انچارج وې یا څه لوی افسر وې نو په موټروې به هم په یو ښکلي پرچه نه کېده او تره موږ نه چې د ښکلو دا کم مال وخوړه وخوره قسم چې په پینډۍ کې پې بنګله نه کېده او اوس په لکه د نظام ګل نظام صاحب ځان بیا خلاص کړم هغه هم وختي ښه په شړو ګاډی وچله او بیا پکې په بیایي اعلی ربکما تکذبان له راغی نو اوس په دغه سنجیده شعر نه ووامه چې په شنو فصلونو د سوکړې نه جوړ ماتم څنګه دی یار حالات څه دي په کلي کې موسم څنګه دی د خپل وطن د غرونو خال خو راته ووایه لږ چې تاتره څنګه سپین سر څنګه ایلم څنګه دی او په هغو پلونو باندې نور څوک پلونه ږدي او که نه هغه د امن په لار پروت زما قدم څنګه دی او خپل روري به یې بندي خپله اجره او جومات چې دا یې شته نو پښتون بیا د چا نه کم څنګه دی او زه یې کړم منې د دنیا ته یې دنیا پسې کړې مړه په کم دلیل یو شان زما او ستا غم څنګه دی او سیرې ګریوان او ببر سر او ګرځېده په غرونو چې لیونی نه دی نو مړه او ترسم څنګه دی د ټول مجلس نه ګورئ معذرت غواړو اس نه چې څوک په خاطر زموږ په دې خبرو یا کیسو پرند کړی یو جهان مننه